مبارک د افغانستان د 19 کلنو کم عمره ځوانانو لوبډلې پاکستان ته ماتې ورکړه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. تر 19 کلنو د کم عمره ځوانانو په آسیایي جام سیالیو کې نن افغانستان د پاکستان پر وړاندې لوبه ترسره کړه چې سیالۍ لوبډلې ته یې د 4 اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. پاکستان په پیل کې د لوبې پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه چې افغان لوبډلې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره په شپږ څلوېښت کې 102 منډې جوړې کړې. د افغان توپ وهونکو له ډلې صدیق الله اته 29، رحمان الله 20 او فرهان زاخیل 19 زیاتې منډې کړې وې. د غرض بیا جمشید میرعلي خیل او نور احمد په 19 منډو نه سوځېدلي پاتې شول. د پاکستان لپاره فرهاد منیر او امیر علي درې لوبغاړي وسوځول. د پاکستان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 20 اورونو کې 8 منډې جوړې کړې چې د 4 اتیا منډو په توپیر ماتې ومنله. د افغانستان د توپ اچوونکو له لوري شفیق الله غفاري 3، فضل حق عابد تڼیوال او نور احمد 2 او جمشید میرعلي خیل بیا یو لوبغاړی وسوځوه. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزې شفیق الله غفاري ته ورکړل شوه. باید وویل چې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره ځوانان به خپله دویمه لوبه د روانې سپتمبر میاشتې په 9 نیټه له کویټ سره ترسره کړي. د یادونې ده چې د اورښت له امله دا لوبه 4 اورونو ته کمه شوې وه. همدارنګې افغان لوبډلې په 2019 میلادي کال کې پاکستاني لوبډلې ته پایلوبه کې په 115 منډو ماته ورکړه او اتلولي افغانستان واخیسته. د هغې لوبې غوره لوبغاړي اکرام علي خیل او د ټول ټورنمنټ غوره لوبغاړي مجيب الرحمن و. افغان او پاکستاني لوبډلې 15 ځلې سره مخ شوي دي چې یوه لوبه د باران له امله لغوه شوې وه، یوه لوبه پاکستان ګټلې او 3 ځلې بیا افغان لوبډلې پاکستاني لوبډلې ته ماتې ورکړې وه او دا د نن د شپږم ځل لپاره هم افغانستان پاکستان ته ماتې ورکړه. نو ډېره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. د نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.